زه ګورې یو تیز مال الله په تا مستلط کړی ما او تا خورم تا چیچم خو زه ګورې ستا هغه مال یم چې تا له الله درکړی او تا ته زکات نه دی ورکړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی من اتاه الله مالا فلم يؤدي زکاته چاله چې الله رب العالمین مال ورکي او د هغې زکات نه ادا کوي په 40 لاکو کې د الله 1 لاک مطالبه کړې ده نو چاله چې الله مال ورکي او د هغې زکات نه ورکوي نو مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع د قیامت پر ورځ باندې د الله نبی فرمایي وی د دغه مال نه به الله رب العالمین یو گنجې مار جوړ کړي وی د دې مال نه به یو بدترین تیز مار الله جوړ کړي د دې مال نه چې هغه به گنجې او له زبیبتانې گنجې مار به د سترګو د پاسه به تور داغونه غوندي داغونه او یطوقه یوم القیامه د الله رسول فرمایي وی د قیامت چې هغه 50,000 کاله ورځ ده د ده د غاړه نه به چاپېره شي او د ده په دا وښکي به دواړه دا مار راونیسي د خولې دا وښکي او دله به ټک ورکوي دی به چیچي او دا به ورته وایي چې انا مالک و انا کنزک. زه ګورې یو تیز مال الله په تا مستلط کړی یم او تا خورم تا چیچم خو زه ګورې ستا هغه مال یم چې تا له الله درکړی او تا ته زکات نه دی ورکړی تا له الله درکړی او تا پکې د الله حصه نه ده کړې. محمد رسول الله صم دا آیت ولوسته سورې توبې د آیت چې دا غلی کېږي او په هغې باندې د دیو مخونه تندي او د دیو شاګانې دی وړخونه او دیو له به یو درناک عذابي نو دا عذاب محمد رسول الله صم بیان کړ. دریم حدیث کې رسول الله صم فرمایي وی یکون کنز احدکم یوم القیامه شجاعا اقرع د ده دا مال به د قیامت په ورځ باندې یو تیز ماري گنجې مار د ډېرو زهرو د لاسه او په هغه باندې د ویښتې اثر نه وي او یفر منه صاحبه دا سړی به ترې منډې وایي او هغه به کلک رانیولی او چیچي به تر دې پورې چې د ګوتو پورې به د سیل مې چیچي او بیا به روغېږي او بیا به چیچي بیا به روغېږي بیا به چیچي. نو یو حدیث کې د الله نبي وفرمیل چې دا بس کروټي اور د دیو به پې داغلی کېږي. بیا د دویم حدیث کې د الله نبي وفرمیل چې د دې مال نه به د ده د مال نه به الله رب العالمین گنجې مار جوړ کړي او دی به چیچي او ده ته به دا وایي چې انا مالک و انا کنزک. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کم خلک له چې الله سره زر او سپین زر ورکړي دینار او دراهم موږ ته په دې زمانه کې پیسې او لوټونه وایو او لا یؤدي منها حقها دی د هغې نه د الله رب العالمین برخه نه ورکوي نو د قیامت په ورځ باندې به وایي د دې نه د اور تختې جوړې شي لکه د خښتو دی په شان دلته را خښتې دا بلاک دي او فوهمی علیها فی نار جهنم دا تختې به الله رب العالمین د جهنم په دې ګرم اور باندې ګرمې کي ځکه هغه اور د دې اور نه یو کم 80 درجې زیات ګرم دی. او بیا وفرمیل فیقوی بها جنبه و جبینه و ظهوره الله به پرې د اړخونه د ده تندي د ده شاګانې دا به پې الله رب العالمین داغي او کلما بردت اعیدت له چې څنګه یخې شي بیا به الله ګرمې کي. خو بیا د الله نبی فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه صرف د زکات په ګناه کې به الله رانیولی 50,000 سال به دې وداغلی شي په دې اور باندې د هغې نه وروستو که د نور عملونه برابر وو نو وبه کتی شي یا به جنت ته ځي یا به دوزخ ته ځي.